یوه ورځ ځوان هلک نارې کړې چې زما زړه له ټولو څخه ښکلی او ښایسته دی، هیڅ ډول زخم او درد نه لري، هیڅ ځای یې مات نه دی. ټولو وویل هو په رښتیا هم چې ستا زړه ډېر ښایسته او ښکلی دی. په دې وخت کې یو بوډا راځي او ځوان ته وایي زما زړه له تا څخه ډېر ښکلی دی. ځوان ورته په خندا کې وایي ټوکې کوې بابا. بابا ورته وایي سمه ده چې ستا زړه ځوان دی، تازه دی، بې زخم او بې درده دی، او زما زړه زخمي او د درد څخه ډک دی. دا زخمي ځکه دی چې ما همیش نورو ته سکون ورکړی، خو هغوی په زړه زخمي کړی یم. سوری مې زړه ځکه دی چې ما تل نورو ته د خپل زړه ټوکړې ورکړې، خو هغوی یې په بدل کې زړه نه دی راکړی، نو ځکه داسې خالی پاتې دی. زما د زړه نیمه حصه نشته ځکه چې هغه مې خپلې مینې ته ورکړی، خو په بدل کې یې هغې زړه نه دی راکړی، نو ځکه نیم دی. زما زړه د انسانیت یو مثال دی، کوم چې د انسانیت اړیکې یې پاللې دي. زما زړه که څه هم سوری او زخمي دی، خو بیا هم ستا د سالم زړه څخه ډېر ښکلی دی، ځکه چې ما مینه کړې، سکون مې ورکړی، د نورو مینه مې ساتلې ده. ما بلا غمونه تیر کړي دي. ځوان په ژړا کې یو د خپل زړه نیمه برخه بوډا ته ورکوي. بوډا هم په بدل کې د زړه یوه ټوټه ځوان ته ورکوي. د ځوان زړه د مخکې په شان سالم نه وي، خو بیا هم ارزښت یې ډېرېږي، ځکه چې په زړه کې یې د یو انسان د زړه ټوټه وي، او دا د هر څه څخه ډېر با ارزښته دی. نو درنو لیدونکو، دا ژوند به څومره ښکلی کېدی چې د مینې په بدل کې مونږ مینه ترلاسه کولی. مینه کول او مینه ورکول په رښتیا هم چې د ژوند یو ښکلی انځور دی.